الغفاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوجوب بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يرها بفضل سورها بأسا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسورها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو الحاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا يشك فيه محمد بن بشار. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوزع منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك وشافعي. بس ذات دومره منډم نه باب په بیان د اودس د سړي او د ښځې کې نیول وشي نه. ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها فرمایي خپل خوریې ته ابن عباس ته ویي چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم به نیول وشي نه ګډ غسل کوو او به د جنابت حال د دواړو. دوم باب کې راځي د بني غفارو د قوم یو سړی ده ګوره په صحابو کې جهالت مضر نه ده رجل ذکر شوی د خو صحابي ده هغه وی چې پیغمبر علیه السلام د دې نه منع کړې ده چې د ښځې نه کومې پاتې اوبه یې په یغو نر اودس کوي. فضل طهور الماء د دغه نه منع کړې ده چې د ښځې د اوبو زائد اوبه چې وي فضل طهور المرأه دا به نر نه استعمالوي. دوه دریم کې بیرته بیا رخصت راځي. حضرت عکرمه دا عکرمه ابن ابي جهل هغه صحابي نه ده چې رضی الله تعالی عنه دا مولا د ابن عباس ته غلام ده د موالي او د جملې نه د تابعي ده د شاګرد ده. دا د حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې بعض ازواج د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو لوحي کې جفنه په لوحي کې چې اوبو یې کې وي دغه نه غسل کړی و خو ګورې لاس هغه ته ورننوځي لکه تاله او حوض اوبو په ځان اچي. بیا وروسته چې پیغمبر علیه السلام راغی ده خو دا نه دلدلې چې دی په دغه اوبو غسل کړی د اراده وکړه چې اودس وکړي په دغه اوبو باندې. دی ورته ویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو جنوب وم د جنابت په حال کې ما د دغه اوبو نه غسل کړی. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم به عادت مبارکه دا و چې اول ماخستن کې که جما وکړه ده به اکثره کوشش کوو چې غسل بیم کوو په جنابت کې نه ویده کېدو. اوس چاته چې شک نشي پیدا چې څرنګه ام المؤمنین په جنابت کې د رسول الله نه ده په خبر دغه غسل مخکې کړی اوس د شپې په آخر کې دی تهجد ته جګیږي په دا مابین کې ام المؤمنین جګه شوې دی هغې هم غسل کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه اوبو اودس کې دا ورته ویایي چې خو ما خو د جنابت نه په دغه اوبو غسل کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اوبه نه جنوبي کیږي. دلته اتفاقی و اختلافي محلونه واضح کو چې سړی او ښځه دواړه غټ لوښی د اوبو دی پکې ګډ لاسونه ورجګي ټیټي اوبه راخلي ګډ هغه هم سړی اوبو ته لاس ورټیټ کې ښځم لکه اوس میړه او ښځه د غسل کوي د یو غټ لوښي نه درم کې اوبه دي وليغترفا جميعا تاسو ته ابو داود کې په راځي بیا فرق نشته اتفاقی ده چې دا جایز ده چې دواړه ګډ غسل کوي اتفاقی ده چې جایز ده. یو دوم اول سړی او داسې یا غسل اوبو باندې وروسته یې ښځه کوي دا هم اتفاقي ده چې جایز ده. دریم ښځې مخکې غسل یا اودس وکړو د دغه لوښي نه سړی موجود و میړه ناسته ښځه لګیا ده په اوداسه یا په غسل دی ورته ګوري
د یغ نه بعد چې ګوره خو استنجا هغه مواضع د پلیتي خو حکم موږ تاسو ته فقه دا چې سړی غسل کوي ورونونه ککړ شوي دي خو اول به دا مینځي غسل نه مخکې اول خو به دا مواضع د نجاست مینځي و چې مواضع د نجاست پرې مینځل شي دا اوبه لاړې شي دا نور بدن کې نجاست حقیقي ده که حکمي د حکمي نجاست اوس په وروسته د اوبو مستعملو خبره ذکر کوو اوبو مستعمل چې ورپات شي چاته منجس ګرځي خو هلته دا شک ته کیدی شي چې دی هغه پلیتي مخکې نه یې لرې کړې هغه اوبه ورباد شوي شک ځای هغه د هلته که نه یې د نر او د ښځې څه فرق ده خو اعضاو باندې خو د یو هم نجاست حقیقي نشته دواړو نجاست حکمي ده چې د سړي په مافضوله باندې ښځه اودس کوی شي د ښځې په مافضوله یې ولې سړی ونه شي کړی خو صرف هغه شک ده هغه شبهه ده نو هغه لاس چې ور داخلیږي لاس هغه اوبو کې خبره ده بله خبر د ښځې مافضوله د اوداسه ورسره سوء پسخورده دا هم راغله ضمناً ښځې په ګیلاس کې دی اجنبیه ده هغه اوبه چې پاتې شوې پردی سړی چکی شي که نه سړي اوبه وچکلې پردی ښځه د دغه سړي اوبه چکی شي مافضوله که نه وایي نه دا مکروه دي ولې شیطان خبیث چې دا خو د جنکۍ پسخورده ده او دا د الک پسخورده ده په دغه کې مو لذت ورته پیدا کوي او سړی خوند په اخلي دا به موږ ته را روان ده موږ تاسو ته ام المؤمنین وی زه به د حیض په حال کې وم ما به اوبه وچکلې پیغمبر علیه السلام ته به مې چې ورکړې ادې ما د شونډو په ځای به د شونډې یې کې بیا به اوبه چکلې